ټولو قدرمنو اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو څنګه تاسو ته جوته ده نن به در سره په دغه د ملي بیرغ په اړوند به در سره خبرې کوو. ما سره نن په سټوډیو کې راساس هم شته دی او د هغې نه علاوه ما سره دغه والي ویډیو هم شته دی چې په هغې کې دوی دغه پوسوالو ته لکه دړکا یا څوک ته اختار وایي دا یې ورته ورکړی و چې تاسې دغه چې دی بیرغونه د خپلو دوکانونو باسیکلونو هټو څخه راښکته کوي. په دې باندې به موږ تبصره کوو. زه د هغې نه د مخه چې بیا دا ویډیو تاسو ته ورږدم خپله به تاسې د دغه طالبانو د والي خبرې ما سره دي چې هغې په هغه کوم ژوند په هغه وخت کې چې هغه کوم غونډه وه هغې کې دوی کړي دي نو هغه به درته بیا زه خپروم. خو لومړی لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده تاسې به هغه زما یوه لوګو ده راځئ چې لوی افغانستان شو سره ځکه زموږ د ټولو دا خواهش دی ورزو ده چې لوی افغانستان جوړ شي. بس هغه صرف تقریبا 40 سکند هغه دی او بیا وروسته به د هغې نه بعد به بیا د پوسټ د والي صاحب خبرې شروع کېږي نو تاسو سره په ګډه باندې شریکوو. بس موضوع به خاصه که دا خو ورک شو چې زه بېرته بیا دغه کوم په دې بله بټنه به زور کړم نو دا به را پیدا شي. اوس به بېرته را پیدا شي. په دې اواز ولې نشته دی ډاکټر اواز بند دی به دا سر نه کړم ځکه چې افغانستان شو سره ملګرو دا د خپله دغه د والي صاحب خبرې ما پیدا کړې وې تاسو واورېدلې لکه دې لکه دړکه ورته وایي که اختار ورته وایي او هغې د خوست خلکو ته ورکړی و چې دغه ملي بیرغ دی ورته افغاني بیرغ ویله چې دا د خپلو هټو د کورونو باسیکلونو موټرسیکلونو او موټرو څخه ښکته کړی. ملګرو ته چې کله هم څوک راغلي دي او چا د زور خبره کړې ده بیا هغه د افغان ولس ورسره نه ده منلې. ګوره دلته دا څه دی چې ته خو اوس په حکومت کې ستاسې حکومت دی د حکومت د لارې او بیا لکه چې یو کله د حکومت راغی نو دولت ته باید ته او یو عادي د ولس یو غړی هغه باید یو شي. ته څنګه هغې ته وایې چې دغه پخوانی بیرغ د دغه نه ښکته کړه ځکه چې هغه دا چې د طالبانو مشرانو په څو ځلې دا خبره کړې ده چې موږ د دغه بیرغ سره هېڅ مشکل نه لرو که دغه بیرغ څوک لګوي که دغه کوي موږ په دې باندې لکه کوم مشکلات ورسره نشته. بل دا کار دی که تاسو ته خپله جوته دا یو څه موده کېدله چې دې طالبانو یو څه ملي دریځ غوره کړی و او په دغه ډیورن لاین باندې چې کوم دوی هغه د ازغن تار د ټولولو کوښښ کوو او بیا په سپین بولدک کې د پنجابي آرمي هغه کوم ظلم چې د یو ماشوم سره کړی و هغې وهلی و نو هلته هم دوی په هغوی باندې لکه یو قسم معامله غوندې کړې وه نو د دې سره هغه د ولس په زړونو کې دوی ځان ته ورو ځای جوړاوه. نو په دې کې بیا لکه په طالبانو کې ځینې داسې د پنجاب موري دي لکه هغوی دلته لکه په انګلیسي کې یو شی چې یو ځای کې دغه هغې ته انسټلیشن و یا انسټال و یا یو ځای کې ځای په ځای کوي نو هغه دوی په طالبانو کې ځای په ځای کړي دي او چې کله هم
پنجابي آرمي ته دا جوته شوه چې طالبان یو ملي دریځ لري او خپل د هیواد ګټې ورته لومړیتوب لري. نو له دې لپاره هغوی دا کوشش کوي چې اوس که په د هغوی کومې ایجنټان چې په طالبانو کې ورګډ کړي دي د هغې د لارې داسې یو خبرې یا یو داسې د ولس سره داسې یو چلند پرې وکړي چې د ولس په زړونو کې طالبانو ته نفرت پیدا کړي او دغه وکړي. طالبان ولس دې ته وهڅوي چې طالبانو په ضد باندې یا لاریونونه شروع کړي یا کوم بل اقدام وکړي. نو په کار نه ده لکه اوس به داسې په کار ده چې طالبان هغه مشران د دغسې اشخاصو چې هغه د طالب په جامه کې د ولس او د طالبانو په منځ کې واټن پیدا کوي یا نفرتونه زیږوي، دغسې اشخاص باید دوی د خپل دغه دندو نه ګوښه کړي او ډېرې سختې سزاګانې ورته ورکړي. خو څه ضرورت دی چې ته په داسې یو حساس وخت کې د ملي بیرغ خبره راپورته کړې او خلکو ته دړکې ورکړې، خلک په دې باندې خلک ډاروي چې دا راښکته کوه. ولې ستا په دې بیرغ کې ستا څه کار دی؟ خو که د خلکو په موټر هغه شخصي د هغې موټر دی، یو چا په موټرسایکل باندې کلی، نو ستا یې په دې کې څه؟ یا یو چا په خپله اټۍ باندې یا دوکان باندې یو بیرغ ودرولی، چا په کور باندې ودرولی، نو ستا ته په دې ولې زور درځي او ته ولې لکه خلک ته په دې باندې ډارې یا هغې ته اخطارونه ورکړې چې تاسې دغه بیرغونه راښکته کوئ؟ ځکه دې ته ضرورت نشته دی. سیده ستا خپل بیرغ دی، ته په خپل کوم ځای کې چې ستا ولایت دی یا کوم دولتي دغه دی هلته دې لګولی دی، سیده. نو په کار نه ده چې ځکه تاسې داسې د زور نه کار واخلئ او په خپل ولس باندې زورواکي وچلوئ. داسې دا چې هر یو ګوند یا په حکومت کې چې کوم خلک راغلي دي او دغه رقم د زور او د ګواښ او د خلکو د ډارولو کوښښ کړی دی، ولس ورپسې راپاڅېدلی دی او څو کال یې ورسره جګړې کړي دي او حکومتونه یې ورله چپه کړي دي. نو په کار نه ده، تاسې ته په کار ده چې د خلکو د ولسونو په زړونو کې ځان ته ځای جوړ کړئ، د ولسونو زړونه وګټئ، نه دا چې ولسونو ته اخطارونه ورکوئ او هغې ډاروئ. لکه تېره ورځ ما مخکې هغه بله ویډیو په دې کړې وه چې هغه دوه درې ځوانان چې وو هغوی ملي بیرغ دپاره څه کمپین دی کړی یا به ملي بیرغ په خپلو کورونو لګولی او باسکلونه به یې لګولی، تاسو د هغې نه هغه ویښته او د هغې بې عزتي هم کړې وه. نو ټول طالبان داسې نه دي، ما دا ویل دا د پنجاب ایجنټان دي چې دا داسې کوي ځکه چې دا د طالب په ګټه خو دا کار نه کوي، ځکه دا د طالب په نقصان په زیان باندې دا کار کوي. نو هر هغه څوک چې د طالبانو سره او په دې سیاست باندې پوه دي هغه باید دغه رقم اشخاص د خپلو صفوفو یا د خپلو صفوفو نه اخواته کړي، ځکه چې دا طالبانو ته زیان رسوي، ګټه ورته نه رسوي. ملګرو ما سره په سټوډیو کې راسا صاحب وخو د هغې هغه څه ویډیو کې څه فرق راغلی و، هغه وتلی و بېرته راغلی دی، زه به هغه راواخلم، نورې خبرې به پرې هغه وکړي انشاءالله تعالی. زه به بیا ځینې وروسته ستاسو ځینې سوالونو ته جوابونه ووایم، ځکه دا راسا صاحب راواخلو. السلام علیکم راسا صاحب. وعلیکم السلام زماني صاحب، تاسو ته او درنو لیدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نو زماني صاحب زه خو کله کله همیشه تاسو خو ماشاءالله هره ورځ راځئ یا که هره ورځ نه نو یو ورځ بعد راځئ، یعنې واقعا ډېر زیات زحمت تاسې ګالئ. نو تاسو نه ډېره زیاته مننه، ځکه چې دغه شرایطو کې واقعا افغانان دې ته ضرورت لري، هغه پوهاوي ته ضرورت لري، هغه شعور ته ضرورت لري چې حداقل هغوی پوه شي او هغه د خپل انساني حقوق او هغه انساني دغو نه خبرېږي. دا په اصل کې یو غټ کار دی چې تاسې کوئ. نو په هر صورت باندې زماني صاحب تاسې خپله تبصره وکړله، یعنې هغه ما ته د ویلو داسې خاص شی نه پاتې کېږي، ځکه چې هغه واقعیتونه او هغه هر څه چې تاسې وویل دا بالکل په ځای خبرې دي. ځکه چې کله چې طالبان همیشه داسې خبرې کوي چې زماني صاحب چې موږ خو دا نړۍ ماته کړله، دا مو کړل، دا مو کړل او دا هر څه مو نیول. نو چې تاسې دا هر څه کړي دي، هغه حکومت هم تاسو ته هماغسې امانت پروت، هر څه چوکۍ، میز، هر څه ټول وسایل ستاسو په خدمت کې همدا اوس شته دی او ټول تقریبا د نظام هغه یعنې هغه سیاسي چوکۍ هغه ټول هر څه ستاسې په لاس کې دي، دې کې هېڅ شک نشته دی. ولې هغه دور ستاسې اوس تېر شو، درسته ده تاسې جهاد کړی دی، ستاسې قرباني ورکړې ده، په دې کې هېڅ شک نشته دی. په مجموع کې افغانانو قرباني ورکړې ده. دا یوازې ستاسې اوس دغه د څو کلونو دا مسله نه ده، ځکه دا 43 کاله کېږي زماني صاحب چې په دغه افغانستان کې جنګ دی او دغه افغانان په مختلف شکلو باندې دلته قرباني ورکړې ده.
نو دا هم دغه نشي کېدلی چې تاسو قرباني ورکړې ده نو هر څه چې مزلی هغه په دې هغه ملت او په افغانانو ومنئ ځکه چې دا خو نه کېږي تاسو که وایئ چې دغه ټول د حکومت او پخواني حکومت طرفداره خلک او په دغه شکل تاسو غواړئ چې په دې حکومت وکړئ او څه چې غواړئ چې په دې تحمیل کړئ نو بنان به دا خو بیا افغانانو ته د قبول وړ نه ده دا خبره او نو دنیا ته او نو بشریت ته د خبرو د قبول وړ خبره ده ځکه دغه ټوله خبره داسې حالت راغلی د جنګ شر احساس په مقابل کې هیڅ شی هم نشته دی تاسې دنده لرئ رسا صاحب غږ دې نه راځي رسا صاحب غږ دې نه راځي که زما غږ درځي غږ دې نه راځي نشته دلته دې غږ نشته دی غږ خلک دې غږ نه اوري غږ دې نشته غږ رسا صاحب غږ دې نشته دی څنګه غږ دې نشته رسا صاحب غږ دې نه راځي ما ته ګوري که نه څه رسا صاحب غږ دې نه راځي ځکه ملګرو د رسا صاحب غږ نشته زه به هغه بند کړم ځکه چې هغه بېرته که بیا وروسته راشي چې پوه شي ځکه دا که زه لرې نه کړم د سټوډیو نه خواته نه کړم ځکه غږ دې نه راځي غږ دې نه راځي غږ دې نشته غږ اواز دې نشته دی فکر کوم چې مشکل دی صحیح شو بیا هم زماني صاحب بس تاسې خپلې خبرې وکړئ نو دا مشکل و 2-3 تلیفونونه راغلو نو انشاءالله زه بیا بل دفعه بېرته راځم او سمه ځکه دا اواز غږ دی همیشه بندېده زه به دا څرګندونې ویم ملګرو د رسا صاحب له راتګاري تلیفون به راتلو یا به چې شی چا مزاحمت ورته کوو نو هغه غږ یې بیخي بند شوی و نو د دې دپاره نو دغه اولنی ورور خان ظهیر ورور دغه رالېږلی و د عدم تشدد بزماران د پنجاب آیین او قانون لاندې ځان ته د پاکستان حقوق غواړي ملګرو ما په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي خبره دې سمه ده مشکلات شته دی خو داسې چل دی چې که تاسې وګورئ دغه د عدم تشدد والا نه بغیر نو هلته خو نور د رسا صاحب تلیفون دی څنګه زه به دا جګ رسا صاحب دغه دی زه لایف کې لایي صبر وکړه ودرېږه که ته بېرته راځې خو بیا راشه اواز یې صحیح کړه بیا به ستا راواخلم سمه ده غږ نه راځي صحیح شو نو وروڼو دغه دی لکه خبره مې کوله ځکه هغه تسلسل د خبرو را سره نن د رسا صاحب د لارې له شانته خراب شو خو زه خیر فرق نه کوي نو دغه د عدم تشدد خبره مې کوله دوی بیا هم که نه لکه هغه یو څه هغه که نورې څه نه دغه یو غږ خو بیا کوو لر او بر یو افغان او هغه د پښتو ژبې خدمت یې کړی دی یو څه د پښتو ژبې خدمت خو بیا هم هغه د پښتونولۍ دپاره یو څه کار کړی دی که نور خو د هغې نه علاوه که موږ دغه تحریک انصاف وګورو یا هلته چې هغه چا به پخوا پیپلینو ته ووټ ورکوي او دغه کوو ځکه یو پښتنو کې اتفاق نشته نو هغې خو بیخي کوشش کوو چې پښتونولي او پښتو ژبه دا هر څه د حکومت نه ډېر لرې وساتي نو دا خبره ستا سمه ده ځکه چې د عدم تشدد د لارې پنجاب چې دی د هغوی نه حق غوښتنه یا حق اخیستل دا ډېر سخت کار دی دې دپاره یو عملي ګام پکار دی او لکه اول دې دپاره باید لږ شان د تیاري ورته ونیول شي چې یو څه پښتانه خو په نوري سم نه یو 80% یا یو 50% پښتو کې دا شعور پیدا شي او هغوی کې هغه د پښتونولۍ احساس بیداره شي نو د هغې نه وروسته به کولی شي چې دوی یو عملي اقدام وکړي که تاسو معلومات وي ځکه دا تحریک طالبان پاکستان چې ورته دوی زه خو د پښتونخوا طالبان وایم ځکه دا د پاکستان نوم چې دی دا د پنجاب بالادستۍ نوم دی ځکه په پښتنو باندې ښه نه لګېږي په ما ډېر بد لګېږي زه نه پوهېږم چې په نورو به څنګه لګېږي نو مسله دغه ده چې په هغې کې چې دی هغوی عملي اقدام وکړو ولې ناکامه شو ځکه چې ولس ورسره ټول ونه درېدو که چې د ټول ولس ورسره ولاړ وی ولس هم راپاڅېدلی وي او هغوی هم دا خپله مبارزه د زور د لارې یا دغه د ټوپک د لارې په مخ باندې وړی بیا یو څه کامیابي دوی لاسته راوړلی شوله خو ځکه په هغه وخت کې ولس او د طالبان چې وو د پښتونخوا هغه سره تقسیم وو ځکه هغې هغه خپل هدف ته ونه رسېدل نو که چېرته ولس کې دا بیداري راشي او ټول ګوندونه په یو غږ او په یو لاس شي او ووایي چې پنجاب ته چې موږ خپل حق غواړو او تاسې خپل حق چې دی موږ ته نه راکوئ نو په دې دپاره بیا موږ که تاسې دا زموږ غوښتنې هم نه منئ نو موږ بیا عملي اقدام کوو یا خو په خوښه باندې دا زموږ سیمه د پښتونخوا سیمه خوشي کوي او زه او که نه خوشي کوئ نو دغه پنجابي چې دی د آرمي چې ده دې سره بیا موږ د زور نه کار اخلو هغه یو چې دی لکه تاسو ته به جوته ځکه 90,000 کسان یوازې په دغه کې په بنګال کې په یو ورځ باندې تسلیم شول نو که چېرته عملي زور ورښکاره شي نو بیا دغه خلک د جګړې نه دي په دوی باندې همیشه د پردي
قومونو حکومت کړی دی. دوی اوس دغه انګریزانو ته دغه منطقي خوشې کړي، سیمې ته خوشې کړي، په پښتنو باندې حکومت شروع کړ او په بلوچ او سندیانو باندې. خو هغه د خاطر باندې چې پښتانه، بلوچ او سندیان په دې پوه نه دي چې موږ د پنجاب د غلامۍ یا بالادستۍ د لاندې ژوند تېرو کړو. چېرته دوی په دې پوه شي بیا دوی کولی شي چې خپله ازادي د زور د لارې واخلي. نو دلته کار په کار دی، ځکه هغې هغه د میډیا د لارې، زه همیشه دا خبره کوم، د پنجابي میډیا د لارې او د پنجابي نصاب د لارې ټول پښتانه چې دي هغه بلوچان او دا نور قومونه برین واش کړي دي څه، او بیا ځینې د دوی د پښتنو ځینې مشران چې دوی جوړ کړي دي د پیسو په زور باندې، هغه بېرته د پښتون ولس باندې دغه کړي دي، حاکمان کړي دي، او دا بېرته د پنجاب ګټو لپاره کار کوي او د خپله هم د پنجاب د بالادستۍ لپاره په نورو پښتنو باندې دوی حکومت کوي. زه به یو څه دغه نور هم راواخلم. راسا صاحب هم راغلی دی، خو زه به د اساسي کومنټونه یو څه نور هم ویم، ځکه اوس مې شروع کړې ده، بیا به وروسته راسا صاحب تاسو سره خبرې وکړي. نو زه د بل ورور هم ځکه د ځینې کومنټونه ماته نه ښکاره کېږي ورونو، دې ورور هم دغه رالیږلی دی. اسلامونه محترم زماني صاحب، دا د ډېر وخت زه نه وم او که ته نه وې، خوست والي هم حد نه زیات سپکاوی د افغانستان خلکو ته کړی. نړۍ باندې ایوب خان وروره، زه خو په دغه وخت باندې چې لکه دا اوس دی که نورې څه هم دی داسې 2 ورځې بعد راځمه، تاسې نه وئ، الله مو هر کله راوله. زه خوشحالېږم چې څومره زموږ ډېر ملګري ناست دي او دغه ویډیو ورسوي نورو پښتنو ته، ځکه دا مهمه ده، ځکه چې هغه غږ خاص کر د کوزي پښتونخوا پښتنو ته ورسیږي او افغانستان کې هم ځینې پښتنو ته ورسیږي چې موږ چې څه کولی شو چې د ذهن سازي دپاره که هغه څه وي چې هغه پښتونولي شعور او د یووالي لپاره چې موږ څه غواړو چې هغه په دوی کې هم راشي. نو زه به د راسا صاحب راواخلم، ځکه بېرته راغلی دی سټوډیو کې دی راسره. نو راسا صاحب زه به دا یو څو کومنټونه نور ویم، بیا به تاسو خبرې کړو، بیا به لایف بند کړو. سمه ده؟ زه دا یو څه نور هم راخلم، تاسو تیار ونیسئ، سمه ده، اوس به دا نور هم دغه کوم، ځکه بیا مخکې ستا اواز بند شوی و، ځکه ما ته بیا ډېر ویل تا خبرې هم کولې، غږ دې بند و. خدا به لیکلي دي، خدا یو بل کومنټ رالیږي، والي په باره کې د طالبانو او مشرانو هم خاموشه دي بالکل. دغه مشر زلمي ورور سلام رالیږلی، نړۍ مننه وروره. او دا مننه وروره، دا بل دې هم ډېر ښه دغه رالیږلی دی، ایوبي صاحب ژوندی اوسې، ایوب خان افغان صاحب دی، ځکه چې دا دغه دی. دا ستاسې نظر دی وروره، دا رفیق خان وروره رالیږلی دی، خو زه بیا لکه دغه سره دومره موافق نه یم. صحیح ده، ځینې ایجنټان پکې شته طالبانو کې چې د پاکستان د اهدافو او ګټو لپاره کار کوي، خو ځکه په هر ګوند کې ښه او خراب خلک وي، بیا داسې ملي شخصیتونه هم پکې شته، افغانستان ته وفاداره خلک هم پکې شته، داسې نه هم ده که نه، لکه چې موږ اوس ویو چې داسې دی. نو ګورو، ځکه که ته د خپله ته به هم ګورې، ځکه زه په دې باندې پوهېږم چې د پنجاب میډیا به تاسې اورئ، هغوی ته هم لکه هغې میډیا کې هم دا ډېر ویل کېږي چې طالبان موږ څه غوښتل هغه شان ته طالبان راونه ختل او هغوی ته د خپل هغه ملي ګټې هغه ورته لومړیتوب لري. نو دا ځینې شیان داسې دي لکه په یو نظر باندې، لکه زه د نورو سره نه یم لکه ځینې شیانو کې، خو فرق نه کوي، ځکه ستا دغه نظر دی، دا مې د ملګرو سره دغه کوو. قدی بیا ورور لیکلي دي جاسوسه دې لیکلي چې ټول طالبان نه، خو د حقاني ډله ماته جاسوسه ښکاري. دغه موږ به داسې یو پکې راخلو، که نه، لکه کېدای شي د هغې ډله کې هم ځینې ښه خلک وي، لکه اوس دا دغه والي چې دی د خوست والي، دا مطلق ایجنټ دی، ځکه دا د طالبانو په ګټه هم نه دی. که سړی ورته داسې پوره فکر پرې وکړي، نو دا په طالبانو په ضرر باندې دی، په تاوان دی، نو په زیان باندې دی. نو دا باید دغه شان خلک خپله طالبان یې وپېژني. جان افریدي یو شعر رالیږلی دی، خو زه د ښکونه دی وروره ما کومنټ رالیږلی دی، افغان ور په نوم باندې ژوندی اوسې وروره. راسا صاحب تاسې پرې خبرې وکړئ، زه به دا کومنټونه په صرف ښکاره کړم، ځکه چې بیا تاسې خبرې وکړئ چې بیا وخت کېږي. خو زه نه پوهېږم زماني صاحب زما خبرې تر کوم ځای پورې وي او کوم ځای پورې دغه نه شولې، زه متوجه نه وم، خو بعضې دوستان زنګ وایي، زه هم دغه سیستم سره نابلد یم، نو مشکل پکې پیدا شو. په هر صورت زه د خوست د والي په ارتباط باندې یو څو خبرې کوم. زماني صاحب د دې
دا حرکت او دا کړنه چې یا دغه اخطار چې دغه خوست کې ورکو چې تاسو په درې ورځو کې دغه ملي بیرغ چې دی دا باید ورک کړئ او د دې نه نور دغه نه شي. ګوره په دغسې شرایطو کې اول خو ته که یو مسؤل یا د یو مسؤل په شکل باندې دلته راغلی یا وظیفه لري یا والي، ځکه هغه حالت خو اوس نه دی چې ته یا د انتخاباتو د لارې راغلی یا چا غوښتلی، خو چې په هر شکل راغلی که د کومې مدرسې نه راغلی، چا چېرته روزلی، چې د هر ځای نه راغلی خو دلته اوس تپل شوی، دلته دغې دندې له درکړې ده. اول ته دومره مسؤلیت نه لري چې ته خپله په دې نه پوهېږي د یو ځکه یو والي مقام دا په دغه کې دا ډېر په دې اوسني حالاتو کې دی، دا ډېر غټ مقام دی. یو والي چې په دې پوه نه شي چې زه څه پسې راغلی یم، دا زما وظیفه دلته څه شی دی، چا رالېږلی یم، اول خو باید دا دغه وکړي. او بعد د دې نه که ته داسې شخصي دغه لري او بدمعاشي کې یا چا درته پیسې درکړي یا پنجاب پیسې درکړي یا کوم بل ځای نه ده دغه شوي، ځکه چې کېدای شي درته ډېرې پیسې منل شوي زماني صاحب. علت یې دا دی چې په دغسې حالاتو کې زموږ هېڅ همسایه ملک، هغه ایران دی که هغه پاکستان دی، هغه نه غواړي چې پیشرفت وکړي. اوس زموږ په وطن کې صلح راغلی، د امنیت راغلی دی، یو څه ناڅه یعنی دغه هېوادونه نه غواړي چې په افغانستان پیشرفت وکړي یا هغه نړیوالو سره مرستې وکړي، ځکه دا په خپل ذات کې دغه د بشري حقوقو مستقیما دغه دی ګواهي ورکوي دغه ټولې دنیا ته، ځکه چې دا په افغانستان کې څوک یې بیا افغانستان په رسمیت هم نه پېژني. دغه مهم علت یا عامل دا دی، ځکه چې دا خو وینې ګوري چې وروره په یو ځوان باندې یو عادي افغان باندې چې بیرغ یې ورسره دی او دا چې دا د هغې هویت دی، دا د هغې هغه نه غواړي. هر څوک هر انسان حق لري چې د یو چا بیرغ د یو چا تنظیم پسې لاړ شي یا مثلا یا ولاړ نه شي، دا د هر چا طبیعي حق دی، انساني حق دی، اسلامي حق دی. زه نه غواړم زه ستا سره په جبهه کې نه یم، زه ستا سره په تنظیم کې نه یم، زه ستا سره په هغه مدرسو کې چې په پنجاب کې جوړې شوي دي یا په لاهور کې جوړې شوي دي، ما هلته تا سره کوم دغه زه نه لرم. ته بیا راځې او افغان ملت ته په دغه شکل باندې په دغسې شرایطو کې طالبان باید په دې پوه شي. که طالبان سبا ته وایي چې ولې موږ څوک په رسمیت نه پېژني، وروره په دغې خاطر دې نه پېژني چې ته خپل ستا امر هلته نه چلېږي. د مرکز او د ولایت په منځ کې مختلف جزیرې جوړېږي، د مختلف ولایتونه جوړېږي، مختلف دولتونه جوړېږي، نو په کوم شکل تا نړیوال وپېژني، په کومه بڼه تا ته مرستې درکړي؟ دا د ټولو افغانانو دښمن دی، ځکه چې دا د افغانستان د پیشرفت، د افغانستان د ترقۍ، د افغانستان د آبادۍ هغه دا داسې اوس وخت راغلی دی وروره، نو خو په جنګ نشته دی. هغه سیاسي دښمنان چې ستا وو، خو ته هم سیاسي سړی، ته هم چېرته روزل شوی، که هغه سلا هغه امریکا ته راغلی دی، تا ته هم دا سلا چا درکړې. په هر صورت باندې طالبان باید ورو ورو په دې ټولو مسایلو پوه شي دا چې راغلي دي. دا د افغانستان ملي بیرغ دی، دا د افغانانو دغه هویت دی. زه دلته په اروپا کې اوسېږم، زما په کوټه کې زه به بله ورځ دغه ټوله کوټه مې په بیرغ نیولې، پاس لاندې هر څه چې زما د استوګنه ده، ځکه دا ماته هویت راکوي، دا ماته انرژي راکوي، دا ماته هغه خپل ملک راپه یادوي، هغه خپل هغه هویت دا چېرته چې زه زېږېدلی یم، هغه زما هغه روحن هغه وطن کې چې زما ساه اخیستې ده، دا د هر افغان دا دغه ورته انرژي ورته ورکوي. دا باید په دې پوه شي. او که دغه هغه په یو عقدوي شکل باندې ته برخورد کوې افغانانو سره، بیا نو زماني صاحب په افغانستان کې دغه تاریخ اول مطالعه کوه، وګوره چې په دې 40 کالو کې څومره دولتونه کته پورته شو، او بیا په دغه شکل باندې په هغه کم شکل باندې چې ته بیا په دغه کې او بیا د خلکو زور چې دی هغه خو بیا د خدای زور دی، توبه نعوذ بالله، ځکه چې د خلکو یووالی او د خلکو زور بیا څوک نه لري. که همدغه خلک در پسې سبا ته بدون د سلا نه راپاڅېږي، ورور څه یو به مړ کړي، دوه به مړ کړي، درې به مړ کړي، بیا نور څه کوي؟ ژوند کې سبا ورځ ستا په کومو دغو کې ته دا باید په دې پوه شي، دغه شعور باید په طالبانو کې پیدا شي. که غواړي چې په افغانستان کې ښه نوم وساتئ، ښه تاریخ ولرئ، باید ملي ارزښتونو ته اولویت ورکړئ، هغه ملي ګټو ته باید اولویت ورکړئ. د چا سره نوره دښمني کې، خو هغه امیرالمؤمنین خو فرمان ورکړو، د عفو فرمان یې ورکړو چې وروره ټول خلک عفو شولو. د کرزي عبدالله پورې چې هغه ورشه هغه د مارشال فهیم قبر وړاندې کړي چې په میلیارډو پیسې پکې همدا اوس هغه پکې مصرفې شوي دي، ورشه هغه خاینین ونیسه چې هغه دغه ملک یې دغه سرحد ته ورسوه، هغلته ژوندی ګرځي، هغلته ښه دغه دی، ښه ساعت هم تېر دی، ښه باډیګارډان هم دی، او ته راځې یو غریب افغان، یو بیچاره افغان چې هغه خپله غمین هغه خپل دغه په دغه بیرغ باندې دغه کوي چې دا د اوس نه د اشرف غني بیرغ دی، نه د کرزي دی، نه د طالب دی، دا
سل کاله سابقه لري. دغه بیرغ دی چې افغانانو په ور باندې دغه د وطن ازادي ګټلې ده. که ته هغه ازادي غواړې د ازادي سره پرتله کې دغه وخت نه دی. هغه وخت افغانانو په توره جهاد کړی دی. نو دغه فکر او دغه خیال هم دی باید ونه لري. که ته وایې چې دا زما نوې ازادي ده او نوی بیرغ مې جوړوم او دا مې دا دی، دغه هم اوس هغه افغانان نه دي. افغانان ټولو شعور لري په هر څه کېږي او هېڅوک په چا باندې په زور حکومت هم نشي کولی. نو خبرې ډېرې دي زماني صاحب. نو یو زماني صاحب زه یو دوه درې خبرې کوم، بیا زه تاره هم یو پوښتنه لرم. ما په دې فیسبوک کې میډیا کې د پرون رئیس ته یو د پاکستان سفیر فکر کوم چې ننګرهار ته تللی دی، جلال آباد ته تللی دی او بیا په کومه غونډه کې د کومې ډلې د خوا څخه دې ته د پښتنو لونګۍ هغه شامله ورته په سر کړې ده. دا چې په هر شکل تللی دی. نو ګورې دوستانو، د افغانانو دود دستور، بیا خصوصا د پښتنو دود دستور، زمونږ په پښتنو کې لونګۍ چاته ورکول یا چاته لونګۍ په سر ورکول دغه هغه مشرانو ته چې دغه د وطن د خلکو په جوګه کې کار کړی، خلکو ته یو څه خیر رسېدلی او هغه قوم هغه ملت سره یو ځای کړی، هغې سره په اتحاد کړی، هغه ولس کې خوشحاله بیا راشي یو قراردادانې ورته وکړي چې وروره تا کور دې ودان، دغه ولس تانه خوشحاله دی، موږ به د خپله دغه یا ته دومره هوښیار یې چې دغه ولس ته دې دومره ګټې ورسولې، دغه شمله به ستا په سر کړو یا د لونګۍ به ستا په سر کړو. نو د پاکستان سفیر هغه ټول افغانان خو دا خو ژوندی تاریخ دی، د 40 کلن دا خو ټول په سترګو ګوري. ستا کومه مشرولي شوې، تا خو ټول عمر دغه 40 کاله کې ټول افغانان قتل کړل په یوه او بله بهانه باندې. دا خو یو ښکاره ده، د لمر په دوو سترګو نه پټېږي. خپله په تا باندې څه پېښې وکړلې هغه وخت چې د امریکایانو هغه پاکستان ونه ویله، ملازۍ په خپله خبرو کې ونه ویله، په هغه خپل دغې کې نه دي لیکلي چې زه کله دغه ونیولم د پاکستانیانو هغه وخت کې زه ونیولم د دغه نه د سفارت نه ویل چې موږ ته راغلل، ما ته ویل چې موږ خو تا نیسو. هغه ورته ویل چې موږ خو مسلمانان یو، ما څنګه نه ویل چې موږ ته اسلام مهم نه دی، موږ ته د پاکستان ملي ګټې مهمې دي. هغه خبرې د افغانانو د یاده نه وتلي دي او نه د یادې وځي. هغه ملازۍ کوم ژوندی دی او ته اوس راځې هلته د افغانانو په ټاټوبي کې دغه یو داسې یو سړي ته د پښتنو دغه د عزت، هغه د ابرو، هغه د شملې لونګۍ ورته ته په سر کوې. دا هم د طالبانو کار نه دی. دا کیدای شي داسې کوم دغه یو ډلې یا ورسره د کوم ځای نه پیسې غواړي چې په افغانستان کې په پښتنو کې دغسې یو رقم یو حالت رامنځته کړي چې دغه په خپل منځ کې سره ونښلي او دوی خپلو موخو ته ورسېږي. نو ډېر باید افغانان هوښیاره اوسېږي او بیا خصوصا د اوسني واکمنان باید ډېر زیات هوښیاره اوسي چې د دغسې پیښو مخنیوی وکړي او رسیدګي ورته وکړی شي. دغه څو موده مخکې دغه د الوزراو رئیس فرمان صادر نه کړو چې هیڅ خارجي ډیپلومات حق نه لري چې بدون د اجازې نه یا بدون د دې د امضا نه چېرته لاړ شي یا چا سره وګوري یا چېرته لاړ شي. آیا د پاکستان سفیر په افغانستان کې یو کوربه دی یا یو سیاسي ډیپلومات دی؟ ځکه چې هغه هر مملکت، هر جغرافیه چې چېرته موقعیت لري هغه خپل اصول، خپل دغه لري. ځکه دا یوازې نه ده، هر هیواد خپل هغه اصول لري، خارجي اصول لري. او بیا ستا یو وزیر، ستا یو مشر امر کوي چې ته نور هېڅوک حق نه لري چې دغه خارجي یا ډیپلوماتانو سره که هغه پاکستانی که هندوی که د هر څوک چې ورسره وګوري. یعنې دا خلک دغه مغز دغه نقص کوي یا دا هغه څوک دي چې هغه کړي دي چې ورته پنجاب مشخص یې ورته یا پیسې ورته ورکوي یا په بل شکل یو څه نور دغه ورته مني، ورته مکافات ورته ورکوي یا شی ورته مني. هغه په دغه شکل باندې دغه پښتانه دغه افغانان چې زه او ته نن دغه خپله انرژي په دې مصرفوو، په دې مسایلو باندې مصرفوو، یعنې دا زموږ په اصل کې زموږ مخه نیسي. دغه ځوانان چې اوس هغه په دغه مسایلو کې اخته دي، دغه دولت یې په دغه کړی دی، دغه خو که دغه انرژي په دې مصرف نه شي، هغه خو په کار مصرفوي، هغه خو په علم تربیه مصرفوي، هغه خو سبا ورځ دغه وطن ته بیا خدمت کوي. نو دغه دوی خپله قصدن دغسې کارونه کوي، دغه خصوصا دا د پنجاب د آیسای او کیدای شي دا د حقاني ډله او که هر څوک دي دغه هر شی دی دغه ټول مسایل دی قصدن کوي دوستانو. نو زماني صاحب د دې په خاطر چې خبرې اوږدې نه شي، انشاءالله زه بیا بله شپه به خبرې وکړو ورباندې. نو خبرې ډېرې دي چې هر څومره موږ ورباندې وغږېږو، فقط زموږ یوازینی هدف دا دی چې دا زموږ پښتانه شعور او هغه شعور، سیاسي شعور پکې پیدا شي چې څه زموږ په ګټې دي، څه زما په ګټې دي، څه زما د قوم په ګټې دي، څه زما د خلکو په ګټې دي. دغه ټول مسایلو باندې پوه شي او هغه خپل دغه ته وګوري چې دلته زماني صاحب یو دوه خبرې زه نورې کوم. په دې اروپا کې دغه حکومتونه چې جوړ شوي دي
دا یوازې په اروپا کې نه، حتی په اسیا کې، په افریقا کې، تر امریکا لاتینه پورې دغه ټول حکومتونه چې جوړ شوي د اکثریت دا د خلکو په انتخاب جوړ شوي دي. صحیح ده، هغه دیکتاتور بعضې نظامونه شته چې تر اوسه پورې هغه خپله دیکتاتوري ساتي، په هغه نظامي حالت کې یعنې هغه ملک ساتلی دی او هغه نظامي دغه لري، په خلکو باندې حاکمیت لري، ول هغه ډېر کم دي. ول هغه جمهوري هغه ملکونه چې په مجموع کې اسلامي دي او که غیر اسلامي دي، هغه ملکونه په یو شکل یا که اکثریت نه وي، ولې هغه د 50 جمع یو هغه د خلکو اکثریت هغه خلکو سره دی، بیا هغه نور خلک هم په دې پوه شوي دي چې دا نو اوس واقعا د خلکو یعنې اکثریت پکې خلکو د قانون هم خلکو جوړ کړی، حکومت هم خلکو جوړ کړی دی، نو بیا حق هم لري. نو زماني صاحب زه دې باندې بس بیا انشاءالله بیا بله ورځ خبرې کوو، د دې په خاطر چې خبرې ډېرې زیاتې اوږدې شولې. او د ورور دا دغه رالیږلی و هغه بیا سمید الله حمید کاکړ وروره نړۍ مننه. دغه پښتون قومي جرګه بنو چې د دې باندې به انشاءالله تعالی بیا په یوه ورځ باندې په تفصیل سره زه هم خبرې وکړم، خپل نظر به له ملګرو سره شریک کړو. خو مسله داسې ده په دغه جرګه کې یو خو باید کوشش وشي چې دغه د پنجاب د منګولو نه پښتانه رازاد کړي او د پښتنو ژبه باید واکمنه کړي د پښتنو په سیمه باندې. د دې لپاره باید کار وکړي چې تر څو پورې چې دغه ژبه واکمنه شوې نه وي پښتانه ازادي نشي اخیستلی، ځکه په پردیو ژبو کې زده کړې کوي، هماغه ژبې بیا د بالادستۍ او د هماغه ژبې د ویونکو غلامان ترې جوړېږي. نو په کار دا ده چې د دغه د غلامۍ څخه ځان را خلاص کړي. په دې باندې به زه بیا بله ورځ انشاءالله تعالی لږې ډېرې خبرې وکړم. زه به د دې دا شیرشاه سوري ورور دی راتګ دا ډېر وخت وروسته راغلی دی. سوري صاحب ډېره اوږده څرګندونه یې کړې ده، خوږه څرګندونه یې کړې ده او ډېره د مطلب ډکه ده. دا مې تاسو سره د شریکه کړه، بیا وروسته ولولئ ځکه دا هر څوک کولی شي بیا وروسته خپله ولولي. دې بل ولیکلي دي چې طالبان د خلکو کورونو ته بې د اجازې باید ننوځي. بالکل خیر، خو که چېرته ځینې خلکو سره سلا وي او هغه په داسې ډول باندې استعمالوي چې نور ولس پرې تنګوي یا خلک تښتوي، نو د هغه په شکل باندې که بیا کورونو ته خو نه ننوځي بې اجازې، خو هغه وایي چې موږ د یو ملا سره یا د کور د ملک سره یا اول ورکوو بیا وروسته کورونو ته ځو. نو که په هغې په هغه قسم باندې فرق نه کوي، خو که چېرته په بې اجازې په کوم کورونه ورنوځي او هلته د خلکو کورونه دغه کوي، دا خو ډېر غلط کار دی. ځکه دوی خو خپل افغانان دي، که پردو هغه چا چې په افغانستان باندې تعرض کړی او راغلي او زموږ ملک یې نیولی و، هغوی خو دا کار کوو نه، خو د بل هېواد نه راغلي د افغانانو د کلتور او دغه نه خبر نه وو، نو دوی خو بیا خپل افغانان دي، باید داسې کار ونه کړي. نو زه به دا بل اخرنی دغه هم ویم، نو بیا به دغه کېږو. دا کبیر جان ورور کمنټ مې دلته ښکاره کړو. د شیرشاه سوري ورور د اخرنی دغه به ویم، موږ ته اجتماعي شعور په کار دی، بدبختانه په افغانانو کې ډېر کم ده. خو دغه شی دی باید دغه باندې. نو تر بله ویډیو پورې انشاءالله تعالی ملګرو ستاسو څخه ډېره نړۍ مننه چې دغه ویډیو مې سره شیر کړې او ملګرو سره تاسو دغه کوئ شیر کوئ او هغوی ته یې لګئ. نړۍ مننه او زموږ پروګرام ګورئ، د دې څخه مننه. انشاءالله تعالی بل پروګرام به په یوه بله ورځ باندې به د یو نوي موضوع سره راځو. تر بیا مو په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، ارام او سوکاله ژوند ولرئ. خدای په امان.